افغانستان تباه کړ خو خپله هم ښه نه لري. پاکستان کې د ناامنیو زیاتېدل، اسلام آباد کې ځانمرګي برید شوی. جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په دې وروستیو کې د ټي ټي پي لخوا د پښتونخوا په ګڼ شمېر سیمو کې ځانمرګي بریدونه وشول چې لسګونه پاکستاني ځواکونو ته یې مرګ ژوبله واړوله. خلکو ټي ټي پي ته د پیغور په ډول وویل چې یوازې په پښتون میشتو سیمو کې بریدونه کوئ، خو لا ټک پول څخه هغه خواته نه ځئ. ښکاري چې یادو پیغورونو نتیجه ورکړې. تازه خبر دا ده چې په اسلام آباد کې ځانمرګي برید شوی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو پر یوې پوستې ځانمرګي برید شوی دی. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه برید کې د یوه پولیس او ځانمرګي په ګډون 3 تنه وژل شوي او 6 نور ژوبل دي. د اسلام آباد د پولیسو مشر سهیل ظفر چټه وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په ایلس کې پولیسو په پاټک کې یو شکمن ټیکسي تالاشۍ ته ودروه. د ښاغلي چټه پر خبره لا پولیس په تالاشۍ اخته وو چې ګاډي کې یو ناست کس چاودنه رامنځته کړه. دی وایي له دې سره په موټر کې ناسته یوه ښځه او په خپله ځانمرګي بریدګر ځای پر ځای ووژل شول او ترڅنګ تالاشي کوونکي پولیس هم له منځه لاړ او 4 نور امنیتي کسان ژوبل شول. د یادې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو پخوا به د ورته بریدونو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان اخیسته. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله بیا ویلي د ځانمرګي بریدګر هدف کوم لړپوری حکومتي پلاوی خو د پولیسو لخوا پرې نه ښودل شو چې خپل هدف ته ورسیږي. یاد لري چې په دې وروستیو کې د ټي ټي پي لخوا پر پاکستاني ځواکونو بریدونه ډېر شوي دي چې ټول حکومت او پوځ یې ورخطا کړی دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.